ملګرو څنګه کولی شي آفلاین پروفایل جوړ کړو. راځم دلته هغه جوړوم. دغه یو کاریال مې جوړ کړو. لینیر ایچ راخلم. دا به میش چوپیریال انګلیس سپینوم. دا به ورټیکل کړو ټیکسټ او سنټر اورینټل. هغه څخه وروسته به دا به سنټر اورینټل کړو. داسې 50 سایز به ورکړم. هغه څخه وروسته به دا لیک چې غټ ښکاره بولډ به یې کړو. هغه دا سور رنګه ډیزاین ورکړو. هغه څخه وروسته له پورته خوا څخه 8 فاصله ورکړو. اوس به یې دغه کړو، ورته سیو کړو. دا د لمپ ځای کې ما سیو کړو. دا څلور بټنه ما راواخیستل. په لومړني کې زه مطلب لیکم چې دغه نوم باندې لیکم. دوهمه کې مطلب لیکم چې تخلص. درېیمه کې مطلب لیکم چې امر. څلورمه کې مطلب ایمیل. پنځمه کې هم لیکم چې فون نمبر. له هغه څخه دا باید ښي طرف ته راوړم ملګرو. د ښي طرف ته باید چې دا خط ولیکل شي. دغسې یو بټن را اخلم. هغه ته له پورته طرف څخه 10 فاصله ورکړم. پکې لیکم چې ننوتل. بولډ به یې کړم. له هغه څخه سایز به یې څو ورته غټ 18. دغه ته به سایز ورکړم 10 هلته به کوډ به ورته ووهم. یا دا سور رنګ دی کوډ چې دی دا به دغه کړو B1 او یا C11 هلته به ورکړو. C1 نو زه راځم دلته یو ایمیج رااخلم. ما به ډیلیټ کړي. اوس به راسوم دغه انکریډ برخه ته. یو برخه ته به راسوم. دا دغه چې دا به شل کړو. دا به درې. شا باردر به همه رنگ ورکړو. منځ به یې چې د سپین کړو.
دا کاپي کړو. لومړنی ایډیټ، دوهم، دریم، څلورم، پنځم او بټن. نو د دې کار خلاص و. راځو دلته به تاسو یو ایډیټ واخلئ. نوې برخې ته به راسئ، دغه بلاک بیا به له وروسته دغه راواخلئ، یوې برخې ته به راسئ، دا بدل یې پکې کېږي. اوس به دا کاپي کړو، دغه یې هم دلته یا دغه دلیل دا به دوهم کې به کېږي. دا به هم سره کاپي کړو. 5 دانې زموږ دغه بټنان، نور نو کار نشته. راځو دغه را اخلو. دلته به لومړنی ایډیټ کې نوم ولو، ته ولیکم چې مهرباني وکړئ نوم مو داخل کړئ. دا به کاپي کړم. دلته به راسو، دوهمه کې تخلص، دلته به ولیکو چې تخلص مو داخل کړو. دریمه کې عمر و، څلورمه کې دغه عمر، پنځمه کې هم نمبر فون نمبر داخل. نو د دې کار خلاص. راځئ غواړم کنټینټ کمپنی جوړوم. بیا به راسو ملګرو، بله صفحه به جوړه کړو. دلته جنریټ راخلم. دغه شروع ورټیکل کومه سنټر ورټیکل ایډیټ ټیکسټ او بله ایډیټ او بله 5 دانې دلته یو نوم ورکوم. دانې هم یو نوم به ورسره ورکړم. دلته مطلب زه کوم چې دا څه رومان ما ورسره ورکړو.
دا به بولټ کړو. دلته لږ سایز ورکړو 250. دا کوډ د نور نو کار نسته ولې دلته بیرته راځم. دلته به تاسو دغه فایل فلټر جوړ کړئ. دلته به ایمیج فایل ورته انتخاب کړئ. رابسئ دلته کلسټرینګ به جوړ کړئ. دغه او دلته به راسئ دغه ته به ولیکو چې صفر. دلته به سټرینګ ورته انتخاب کړو. دلته به دغه راواخلو. دې برخې ته به راسئ. دغه به راواخلو. دې بل برخې ته به راسو. دا سټرینګ د خان په نامه چې دلته به هغه ایمیج ورته انتخاب کړو. نو د دې کار خلاص شو. ډن کلیک. دا به ورته انتخاب کړو چې عکس راواخلو. راځئ دلته دلته به تاسو دا راواخلئ. دا نه بلکې دغه کنټینټ انتخاب دا به ورته انتخاب کړو. هغه څخه وروسته به دغه راواخلو. دا به کاپي کړو. دلته به تیارې لرې کړئ. یو برخې ته به راسئ. دغه به چې دا کاپي کړئ تاسو. په 5 برخو زه کاپي کوم. دا بل هم دی. دا به کاپي کړئ. دغه په دغه ځای کې به کېږدئ. دا به کاپي کړئ. دلته دا هم کافي. دلته دا هم کافي. دلته او دا هم کافي. دلته به ولیکو نیم. ای نمبر 1. ای نمبر 2. ای 3. ای 4. دلته هم دا کلیان باید بیا هلته په کار کېږي. دغلته ای 5 به ورکړو. 6. او دلته به دغه پکې کېږي. هغه څخه وروسته به دلته راسو. ملګری کار به وکړو. دا به لرې کړو. دلته به دغه بلاک جوړ کړو. دا ښه ده په دغه دا به کاپي کړو. دا به ټول کاپي کړو سره. دلته ورځمه
ملګرو دلته باقي لاندې ورته انتخاب کړئ کومې چې دلته دغه ته ورکړې ده په دا بله صفحه کې په دغه صفحه کې ورکړې ولې هغه کلیان به ورته انتخاب کړئ په کومه دغه ته چې ورکړې ده دغه ده او دغه هم کلي ده نو راځو رانه وګورو چې کار کوي که نه بس ګورو ملګرو چې اوس کار کوي که نه مړنی یو ایمیج راخلم عکس زه دغه رااخلم دا عکس دلته خپل نوم پکې لیکم مطلب دلته هم تخلص مطلب دلته مطلب زه خپل عمر پکې لیکم دلته ایمیل ادرس مې پکې لیکم دلته مطلب زه نمبر پکې لیکم دا د زه ننوځم دا به ټول یې دلته راواخیست اوس که چېرې زه دا یو دانه لرې کړم بیا به ماته هلته دغه راکړي نو تر بلې ورځې پورې ښه وخت ولرئ د خدای په امان